د یوې ټولنې روغتیا خدمات که پیاوړي وي هغه ټولنه سالمه او روغه ټولنه یادولی سو. نن موږ ځانګړې مرکه خپرونه کې د هلمند د عامې روغتیا ریاست اړوند پر فعالیتو بحث لرو. دا ځانګړې مرکه کې به نن د هلمند یعنې پراخ هلمند ګڼ نفوسه ولایت چې ډېرې ساحې لري او ډېر شمېر اوسېدونکي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري، خو دا چې په څه ډول دی نن به د عامې روغتیا د رئیس ښاغلي ډاکټر سید احمد سید صاحب څخه په همدې تړاو پوښتنې ولرو. هغه ځوابونه به تر تاسې ورسوو چې تاسې ورته ستاسې لپاره اړین دي. خپرونه ځانګړې مرکه ده، وړاندې کولو ته یې زه نعمت الله همت د نومیال صاحب په کمرماینۍ یو ځل بیا حاضر سوی. پیل کې رئیس صاحب مننه له تاسو چې د دې مرکې کولو فرصت برابر کړ. که پیل کې وپوښتمه د پخوا په پرتله د عامې روغتیا ریاست اړوند فعالیتونه څومره ښه سوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسې ته او ستاسې قدرمن لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. همت صاحب، موږ باید ووایو چې تېر 2 کاله کې زموږ د تېر کال او 6 کال پلان فرق کوي. تېر کال موږ کوشش پر دې زیات کوشش مو کاوه چې هغه سپینې ساحې چې خدمات نه لري تر هغوی ورسوو. 6 کال پلان بیا دا دی چې څنګه د خدماتو کیفیت ته دغه برابر کو، کیفیت او هغه دغه په دا رقم برابر کو چې ټولنې قناعت حاصل سي. تاسو ته معلومات شته، د خبرو په سر کې هم تاسې وویل چې هلمند یو ډېر پراخ ولایت دی. بالکل. په ټول هلمند کې مخکې 123 کلینیکونه وه، وسپیل حاله تر 250 پورې زیات کم چې ځینې کلینیکونه وسپیل حاله د فعالي کېدو په وخت کې په حال کې دي. هلمند لري 6 کال مو کافي اندازه کلینیکونه لرو، امکانات لرو. کوشش مو په پلان کې هم دا دی او همداسې مقصد مو هم دا دی چې څه رقم خپل خدمات ښه کړو چې تر څو زموږ دغه ستړی ملت ګټه ځینې واخلي. د تېر کال په پرتله باید ووایو چې موږ عموما زه به تا ته د میلادي کال په برابر ووایم، موږ عمومي پرمختګ کړی دی. یو برخه چې د ولایتي شفاخانې په برخه کې چې خدماتو ښه کولو کې وو هغه د آی سی یو پروژه ده، یعنې بست ولایتي روغتون چې دا به د زون په سطح یو په کندهار کې شته، یو دلته شته، او په مشخص ولایتو کې 10 یا 12 کې دا پروژه ده چې تقریبا 15 بستره مجهز آی سی یو چې د 50 میلیونو افغانیو په اندازه په هغه کې تعمیر 4 برخې وي چې په هغه کې یو تعمیر دی، طبي سامان آلات دي، د اکسیجن د برخې دغه دي، او د هغو پرسونل مقرري ده چې وسپیل حاله تر دغه لاندې دي، تر کار لاندې دي. تقریبا 95% کار یې بشپړ شوی دی چې دا به د هلمند د سختو مریضانو لپاره په مرګ کې کموالی راولي. دومره خبره د تېر کال په پرتله د هیمودایلیز پروژه ده چې تېر کال موږ تاسې ته شاهدان یاست په کت شروع 6 کال مو تقریبا 4 پایې کړی دی، تېر کال 2 پایې وو، او هغه دپاره د پرسونل انتخاب دی چې هغه مو کړی دی. او دغه رقم عمومي په 6 کال کې چې ما مخکې هم وویله چې تېر کال موږ خالي کلینیکونو زیاتوالی و چې هغه په کرایه کورو کې مو 6 کال پر ساختماني برخه، ځکه همت صاحب ته معلومیږي په یو ساحه کې چې ساختمان نه کرایه کور کې مشکلات ډېري، بیا روغتیايي خدمات ترسره کول، روغتیايي خدمات مشکلات ډېري خصوصا. نو په هغه کې مو د سنګین په ولسوالۍ کې تقریبا تاسې راپور لرئ موندلی تر 90% پورې دغه ساختمان کار بشپړ شوی دی، د مهاجرو د کیمپ کلینیک جوړ شوی دی. دغه رقم د معافیت کتلوي یا د واکسین د برخې دپاره مو د همدې د قومندانۍ د ساحه کې د شهید غلطان په ساحه کې تعمیر تقریبا د هغه 90% کار خلاص شوی دی. د دې ترڅنګ د باغران په ولسوالۍ کې چې کلینیک یې کوچنک و، یو CHC ته ورته تعمیر بل چې هلته د هغه تعمیر څنګ ته جوړ کړي چې په هغه کې به د کوچنیانو دپاره د TPO یا مثلا د سوی تغذیب ماشومانو دپاره د بستر خدمات او دا رقم د اطفالو خدمات ورته وړاندې کوو. شینغزک ساحه چې د مرجع یو غټ ساحه ده، هلته د تعمیر کار تقریبا تر ډېره خلاص شوی دی. موږ په بغني کې باید ووایو چې په تېر 20 کاله کې یو تعمیر هم نه درلودی. وسپیل حاله د تعمیر کار یې 95% کار خلاص شوی دی، او دغه رقم په مرجع په کیمپ کې مو د ایمرجنسي مرسته باندې یو دانه کلینیک جوړ کړی دی چې تعمیر کار دی، او د ګرمسیر په لکړۍ کې او داسې نور کارونه مو هم مخته روان دي چې په هغه کې د ولادي ځالګیو جوړېدل دي چې اوس تر کار لاندې دي، چې هغه به ساختمانونه ورته جوړو، مخکې په کرایه کورو کې وو. دغه رقم د تېر کال په نسبت زموږ عمومي د مریضانو شمېر زیات شوی دی. یعنې موږ روزانه باید ووایو چې هره ورځ موږ ته د عامې روغتیا ریاست اړوند ټولو کلینیکونو ته چې په هلمند کې دي 12105 کسان مراجعه کوي روزانه. د تېر کال په نسبت باید ووایو چې زموږ خدمات په غټو عملیاتو کې
تیر کال موږ په دې وخت کې 6,000 په شاوخوا کې عملیاتونه درلوده. په تېرو شپږو اولو میاشتو کې 6 کال تقریبا 8,540 غټ عملیاتونه لرو چې تقریبا 20% فرق کوي. ولادتونه تیر کال زموږ د په تېرو شپږو میاشتو کې 7,145 وه چې 6 کال تر 40,000 اوړي نه 40,400 ولادتونه دي چې 15% فرق یې ترمنځ شته. نو دغه رقم په نورو برخو کې زموږ خدمات چې دي تیر کال په نسبت مراجعین هم ډېر سوي دي او کیفیت هم تقریبا برابر سوی دی. یوه خبره بله چې په دې کې غټ تاثیر لري چې هغه په لیرو ساحو کې د کلینیکونو شتون دی او د خلکو عامه پوهاوی دی. یعنې پخوا به په لیرو ساحو کې خلک دغه ته نه راتلله، کلینیکونه نه وه، که هم ډېر ځندې لرې وه، رسیدګي نه سوه کولی د ولادت لپاره. اوس الحمدلله چې په کوم صحي کلینیک کې هلته خلک هم د صحي خدماتو پر برابر د عامه پوهاوی لري، بیا کلینیک پر وخت مراجعه کوي. بلکل. رئیس صاحب ستا په خبرو کې که یو څه وپوښتمه، مخکې مو د تاسیساتو د جوړولو ویل. دغه تاسیسات چې جوړېږي په لیرو پرتو سیمو کې دا خپله د اسلامي امارت په بودیجه دي او که د مؤسساتو سره په همکارۍ؟ باید ووایو چې ځینې لکه د آی سی او تعمیر چې اوس فلحاله کار بشپړه دی دا د اسلامي امارت په بودیجه دی. او پاتې سو د واکسین د شعبې دغه چې دی هغه تعمیر چې جوړېږي هغه د یونیسیف په مالي مرسته دی. د سنګین د چې دی هغه د یونیسیار مهاجر نړیوال سازمان د خوا څخه دی. او دغه رقم د اپیچونه چې دی یا ولادي ځالګۍ چې اوس یې کار شروع دی په لیرو پرتو ولسوالۍ کې په مختلفو ساحو کې تقریبا 14 د یونیپا د خوا څخه دی چې ایم دقیقې جوړوي. او په عموم کې د لکړیو د کمپ ته چې مو ویل هغه د ایمرجنسي د خوا څخه دی. خلاصه دا چې تر ډېره پورې مؤسسات سره همکاره دي. بلکل. که بله پوښتنه همدې ته ورته وکړم، مؤسسات یوازې په همدې برخه کې سره همکاري کوي که نه د درملو یا مثلا د طبي توکو په برخه کې؟ ټول زموږ باید یو یادونه وکړو چې موږ اوس فلحاله 2 روغتونه چې مخکې هم مؤسساتو کنټرولوله، مؤسساتو سپورټ کاوه، د دواو په هره برخه کې د معاشاتو چې ملک سوری دی او فاطم بیات دی، اوس اسلامي امارت په خپله غاړه اخیستې دي او دغه رقم په بوست کې ځینې برخې زموږ خپل په غاړه دي. نور ټول کلینیکونه چې دي که هغه د دوا برخه ده، که د پرسونل د معاشاتو برخه ده، هغه د مؤسساتو د خوا څخه سپورټېږي. په هره برخه کې د ټرینینګو برخه ده، طبي وسایل دي، دا ټول د مؤسساتو خوا څخه ورکول کېږي. بلکل. رئیس صاحب یوه بله پوښتنه ته مخکې یادونه هم وکړله، هغه سیمې چې مخکې د جګړې لومړی کرښې وې چې ښه مثال یې سنګین یادولی سو، د هلمند په ډېرو سیمو کې جګړه تېره سوې، هلته روغتیایي خدمات مرکزونه د منځه تللي، د هغوی بیا رغونه روانه ده، ترسره سوې ده که نه په پلان کې لرئ؟ باید یادونه وکړو چې ټول افغانان خصوصا هلمندیان باید د الله شکر ادا کړي چې امنیت راغلی دی. موږ په سنګین کې یو کلینیک درلودی چې بمبار سوی و، هغه مو تقریبا ترمیم کوي، تاسې هلته د راپور لپاره تللي واست. په څنګ کې مو بل کلینیک چې هغه اوس تازه شروع سوی دی، دغه رقم د ناوې کلینیک چې په جنګو کې تخریب سوی ترمیم کړی مو دی. د ساپیانو کلینیک بمبار او بیرته مو ترمیم کړی دی. د سفار کلینیک بمبار او بیرته مو ترمیم کړی دی. د میرمنداب کلینیک دغه هغه مو بیرته ترمیم کړی دی. دا د شکر ځای دی چې موږ اوس نن سبا زه یو یادونه هېوادوال ته کوم، موږ تقریبا د امارت د راتګ وروسته د سنګین په مرکزي کلینیک د ولادتونو شمېر 48 او یوه قابله پکښې وه. اوس موږ 220 ولادت هره میاشت هلته کېږي او 4 قابلې خالي پکښې لرو. هلته یوازې نارینه یو ډاکټر و، اوس زنانه ایم ډي ډاکټره، دغه رقم نارینه ډاکټر، الټراساونډ، ټول شیان برابر دي. یو کلینیک چې تر اوسه پاتې دی 6 کال چې د جګړو د عمل تخریب سوی دی، موږ په پلان کې لرو. هغه د زمینداور د نیچې د سیمې کلینیک دی چې مخکې تخریب سوی دی، کجکي ولسوالۍ اړوند. اوس فلحاله نور ټول کلینیکونه الحمدلله چې په جګړو کې تخریب سوي دي هغه بیرته دوباره ترمیم سوي دي د جګړو د امله. چې ولې تاته معلومیږي چې ساختمان هر کال ترمیم ته ضرورت لري، خو داسې کلینیک بغیر د کجکي ولسوالۍ د نیچې د کلینیک څخه موږ نه لرو چې هغه د جګړو د امله تخریب او پاتې. بلکل. رئیس صاحب په همدې تړاو تا وویله چې سنګین کلینیک کې روغتیایي خدمات ښه سوي او د خلکو شمېر هم هلته زیات دی. د درملو ورکړې څنګه ده؟ ځینې وخت موږ یو خپرونه لرو د ولس غږ په نامه، یو اورېدونکی زنګ وهي، هغه وایي چې کله موږ دولتي کلینیک ته ځو هلته موږ ته درمل کم راکول کېږي. که لیدونکو اورېدونکو ته دا واضح کړي، ځکه د دوی هغه پوښتنه به حل سي، تر څو دوی پوه سي چې په دغه روغتیایي مرکز کې مثلا دغه لږ درمل تر هغه خصوصي ډېر ښه یا ګټور یې څنګه؟
ټول لیدونکو ته د عمومي شکایت موږ ته هم د هر کلینیک راځي. زه به دا ستاسې د تلویزیون د لارې یو پیغام هم دوی ته ورکړم. دوا تشکیلات ټول اکثریت پر نفوس راځي. بالکل موږ ته تقریبا هلمند ټول نفوس چې موږ د صحت د برخې څخه شمارو 48 لکه کسان څخه زیات دی. ولې خو په تذکیرو کې چې کم دی موږ 19 لکه کسان تذکیرې لرو، د نیم په نیمه زیات کم لرو. نو موږ چې 19 لکه کسانو درمل راځي، بیا 40 لکه یا 43 لکه کسان ته دغه شمارې دي چې کېدای زموږ څخه ډېر پاته هم وي، یعنې دا 43 لکه هم یقیني دي. زه باور لرم تر دې به هم د هلمند نفوس زیات وي. نو بیا مشکلات طبیعي ده چې دي ستا که دغه دوا لږې، او بل دا چې عموما زموږ خلک د ډېرې دوا خوښوونکي دي، سره مختص شوي سره عادت شوي دي. ولې نوې طبي څېړنې ټول دا دي چې تشخیص موافقه دوا باید مریض ته ورکړه شي، هغه دوا ورکړه شي چې هغه د ضرورت ورته لري. په ډاکټرانو مو هم همیشه چې ما ورته ویله چې موږ په کیفیت سمولو کې 6 کاله اخته یو. خصوصي سکتور ته مو هم دا خبره کړې ده چې دوا باید هغه اندازتن ورته ولیکل شي. ولې عموم کې د پخوا څخه یو رواج داسې پاتې شوی دی چې زموږ ستاسې عمومي مریضان چې خلطه ورته ډکه نه کېدی نه خوشحاله کېږي. یعنې ستاسو د ریاست ټینګار دا دی چې تشخیص باید سم وسي، درمل کم ورکول شي، مناسب درمل ورکړل شي. د دې تر څنګ یو بل مهمه موضوع دا ده چې ځینې مریضان کلینیکونه کې دا خو دولتي کلینیکونه دي، د ټولو خلکو حق دی. بالکل ځینې کسان داسې هم راځي چې پر سر یې درد دی، بیا اضافه عملیاتونه غواړي، معایناتونه غواړي او اضافه دواوې غواړي. نو که چیرې دغه یو د بل حق مراعات کړو او ډاکټران هم کار ته پرېږدو، که چیرې یو لابراتوار والا مثلا په یو کلینیک کې همت صاحب 20 نفره معاینات ته ضرورت لري، دا عمومي زموږ د ټولنې عادت دی 50 نفره ځان ته غواړي چې معاینات ورته وشي. نو که هغه 20 نفر ورته وشي معلومه خبره ده هم بې کیفیت سمي، هم بې هغه پر وخت رسیدګي ورته سوي. ولې خو که اضافه کسان کوي دا معلومه خبره ده. نو د هیوادوالو هم غوښتنه دا ده. ولې بیا هم دا داسې نه دی چې دغه دی دا مشکل کې دا خبره خلاصه کوو. فوقالعاده زموږ د کلینیکو دوا کمه ده، په دې موږ هم خبر یو. او مخکې ما هم وویله که هیوادوال موږ سره کومک کوي ټول تذکیرې وکړي چې موږ وزارت و دې ته قناعت ورکړو چې زموږ نفوس دا دی زیات دی. او د دې تر څنګ عموم کې د موږ بیا تر هغه سربیره بیا هم کوشش کوو وزارت و ټول مشران ته مسؤل دي، د هلمند نفوس زیات دی، باید دوا ورکړه شي. ولې خو عموم کې دا مشکل دی، موږ ته په ساحه کې خلک راځي دوی داسې فکر کوي چې مثلا زما مریض ته د یو ډاکټر ولاړ ولایتي شفاخانه کې عمومي دا شکایت ډېر. موږ عمومي که هر مریض ته د شفاخانې ته د ورځې 1500 نفر مراجعه کوي، که هره ورځ موږ هر مریض ته یو ډاکټر درو، موږ د دې په شفاخانه کې تر 10,000 پرسونل هم نه بسیږي. ځکه په دې د یو ډاکټر 1500 چې سهار ولاړ هغه ستړي کېږي، ماښام ته بیا نورې نوکریوالي سیستم. خو ولې د ډاکټرۍ پر اصولو برابر دي. موږ مثلا په 15 مریضانو باندې یو ډاکټر لرو. کله کله ځینې خلک شکایت دا کوي چې ولې زما مریض ته یوازې یو ډاکټر نه دی ولاړ، یا هلته موږ هغه دوا د دوز مطابق ورکوو. مثلا سړی مورکا د سپتراکزون پیشکاري ورکوو، هغه داسې ورکوو چې مثلا سهار یې ورلګوو ماښام یې ورلګوو. ځینې خلکو خواهش دا ده چې په ټیبل ولې ماته دوا نه ده پرته، هغه خو همیشه دوسیه لري، فایل لري. هر مریض که وګورو هغه ټول دې ځای ته ډاکټر راځي، سهار دا ورلګېدل دي، غرمې ته بیا دوا ورته مده کوي. خو دا داسې نه چې ټول. ځینې خلک دا شکایت کوي چې ماته یوه ګولۍ راکړله نور بیا وتلی دي، ستا هم دا یوه ګولۍ تر یو وخته پورې علاج دی، که نه ډاکټران دوا درته بدلوي. داسې نه دی چې په دولتي شفاخانو کې هر یو ته جلا جلا دوا پرته وي، دومره دوا ورته پرته وي چې هغه لکه دی چې کور ته وړي. دا د دې بستر یې هغه وروسته چې ځي بیا مهم څه اندازه دوا چې د دوی په کار یې هغه ورکول کېږي. بالکل. اوس رئیس صاحب بله پوښتنه دا ده چې د روغتیایي پرسونل یادونه مو وکړه، دا چې موږ دا منو ځکه د هلمند اراضي پراخه ده او اوس دشتي ساحې آبادې شوي، هلته روغتیایي خدمات څنګه ډول دي؟ اوس مثلا د ماتکي دښتې یادولی شو، د مرجې او نادعلي مثلا د دلارام او مرجې ترمنځ یو پراخ دښتې او زیات شمېر نفوس پکې زیات په ځای په ځای. روغتیایي خدمات یې ښه دي که څنګه؟ بالکل باید ووایو چې دا ساحې نوې آبادې شوي دي. تاسو ته معلومات شته، روغتیایي خدمات که ووایو کلینیکونه شته، ولې خو تعمیرونه مو تر اوسه نه دي ورته جوړ کړي. ځکه موږ تر اوسه هغه کلینیکونه چې مخکې بدبختانه باید په 20 کاله کې موږ 48 روغتیایي مراکزو دپاره ودانۍ درلودې، نور بیخي یوه ته هم نه درلوده.
کوشش مو دا دی چې هغه ته ودانۍ جوړ کړو. ولو خالي که موږ وایو د دهلي د دشت او د مرجې د دشت په ساحه کې موږ 14 روغتیایي کلینیکونه لرو. یعنې موبایل ټیمونه دي که نه روغتیایي فکس کلینیکونه دي. د دې تر څنګ موبایل ټیمونه هم لرو. یو بل مشکل چې عمومي موږ سره مخ یو دشتي ساحو کې چې هغه ځینو ساحو کې مثلا 1 ساعت لارې 15 کوره پراته وي، بیا 1 ساعت لارې تیت پراخ نفوس هغه بیا کله کله موږ یو ستونزې سره داسې مخ یو چې مثلا 15 کوره دپاره کلینیک نه وزارت مشترک کوي نه بل څوک راکوي. ولې د هغه دپاره مهمه حل لاره دا ده چې باید موبایل ټیمونه ولرو. په ورځ کې په هفته کې یوه ورځ هغه 15 کورو ته ورسي. مثلا ښه ساحه د تلغلا ساحه ده چې زموږ د نیمروز سرحد دی، موبایل ټیم پر وخت ورهستو. دغه رقم د واشیرو د ندالي سرحدو کې د ساحې سته چې په 15 کیلومتر کې 2-3 کورونه دي. ولې خو په عموم کې خدمات هلته هم شته، د مور ماشوم خدمات شته، مثلا ولادتونو دوی کولی شي ساحې دغه کې سوی تغذیې خدمات شته، عادي خدمات مثلا لکه د زکام او تبې دپاره د ماشومانو د اسهال دپاره دا خدمات ممکن په ټول دشتي ساحو کې هم لرو. بالکل. د مور او ماشوم موضوع ته که راسم، په هلمند کې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ ځکه هغه د مړینې شمېر کم شوی، زیات شوی، څه ډول معلومات؟ په هلمند کې یوازې دا مشکل مخکې نه و چې کلینیکونه لږ وو، د دې تر څنګ عامه پوهاوی هم کم و. لښکرګاه کې داسې کسان اوس هم شته، مخکې نهایتا ډېر و چې مور به ولادت دپاره په کور کې هغه ماشوم مور ته زیږون وکړو، ماشوم پیدا کېدی. په عموم کې اوس مخکې ما ارقامو کې یادونه وکړله چې موږ د تېر کال په نسبت 15% زموږ خالي د ولادتونو ارقام په کلینیکونو کې زیات شوي دي، او دغه رقم 20% چې د عملیاتو شمېر زیات شوی دی. په دې کې ډېره برخه سیزارین هغه چې مور ځینې مري هغه د ولادت په وخت باندې عملیاتونه دي، دا هم پکښې دي. نو کله چې کلینیک ته پر وخت مراجعي او دغه ډېرې مثلا عموم کې تقریبا تېر کال په اندازه باید ووایو چې زموږ مور ماشوم مړینه ډېره تر یو وخته پورې کمه شوې ده. ځینې فکټورونه شته چې کېدای شي ارقام یې یو ځای، لکه د نفوس زیاتوالی. مثلا 10 کاله مخکې په هلمند کې کېدای شي 14 لکه نفوس و، هغه کې ولادتونه کم وو، مړي شمېره کمه راتله. ولې په عموم کې چې نفوس وارزوه چې تقریبا موږ 40,000 ولادتونه خالي په کلینیکو کې کړي دي، په هغه اندازه د ولادتونو د ماشومانو مرګ کم شوی دی، مرګ میر د مور او ماشوم د دواړو د کم شوی دی چې پر وخت مراجعه کوي. خو بیا مو هم غوښتنه دا ده چې څومره پر وخت کلینیک ته مراجعه کېږي د مور او ماشوم مړینه به هم کمیږي او زیاتامې سره به قسم مرستې. بالکل. رئیس صاحب که زه وپوښتم چې د عاجلو پیښو لپاره د روغتیا ریاست که خدای مه کړی یوه عاجله پیښه کېږي، هغوی ته رسېدنه کېدلی شي که کېدلی شي امکانات څه ډول؟ الحمدلله موږ په څو برخو کې په دې کې برخه کې خپل اندازه پلان هر څه ورته لرو. که خدای نه کړ د عاجله پیښه کېږي، موږ د ایمرجنسي په نوم روغتون لرو چې هغه تقریبا 100 بستره دی. د دې تر څنګ موږ په هر روغتون کې تر 15 بستره پورې همیشه خالي پرېږدو. بالکل. د دې لپاره که خدای نه کړ د عاجله پیښه راځي، د دې تر څنګ موږ خپل په سټاک کې تقریبا تر 6,000 نفرو پورې عاجله دوا لرو چې هغه چاته نه ورکوو که داسې مشکل پیښیږي. تقریبا امبولانس سنټر مو فعاله شوی دی. د هم د ښه کال په پرمختګو کې باید ووایو چې امبولانس سنټر دی چې اوس فعاله شوی دی، امبولانسونه ورته لرو. خدای تعالی دې داسې وخت نه راولي چې داسې ناورین سره مخ کېږو. انشاءالله موږ پوره امادګي ورته لرو. بالکل. وروستۍ پوښتنه به مې رئیس صاحب دا وي، ځکه د خپرونې وخت نور پای ته رسېږي. هغه سیمې چې روغتیا خدماتو ته لاسرسی سخت دی د اوسېدونکو، هغوی ته پلان لرئ؟ که پلان لرئ هغه څه ډول؟ موږ تقریبا د 3 کال په دغه کې یوه بله خبره چې هغه مهمه وه د پلان مطابق هغه ساحې چې اوس هم خدمات نه لري هغو ټول ثبت کړي دي. موږ یو میاشتنی مجلس لرو د اصول د مخې. تقریبا موږ اوس هم په هلمند کې تر 45 پورې کلینیکونو ته ضرورت لرو چې هغو ساحو دپاره چې هغه موږ باید خدمات ورته ورسېږي. نور نویو کلینیکونو ته وزارت ته مو استولي دي، پلان کې هم لرو. او د دې تر څنګ کوشش د دې کوو چې یا د موبایل ټیمو د لارې وسکه ورکړو. ځینې ساحې موږ د مجبورۍ اوس موبایل ټیمونه ورستو، ولې هغه د کلینیک ساحه ده باید ظرفیت یې ورته دغه شي. یا ځینې ساحو کې مثلا سپینې ساحې په دا رقم دي چې هغه موبایل ټیم هم په دې کفایت نه ورته کوي چې هغه ډېر کم اندازه خدمات کوي. دوی تقریبا 10,000-15,000 نفوس لري. اوس موبایل ټیم چې د ولادي خدمات ته د ورځ به لري خو وروسته نه لري. نو د همدې دپاره هم دا ټولې ساحې ثبت کړي دي او ترتیب مو ورته برابر کړی دی. انشاءالله هغه مشکل به هم حلیږي. بالکل. رئیس صاحب وروستی
پیغام مو زموږ د رادیو ټلویزیون له لارې لیدونکو اوریدونکو ته څه دی چې د عامه روغتیا ریاست اړوند یا د روغتیا کارکوونکو سره په کومه برخه کې همکاري کولی شي؟ څه ډول ورسره عموما زه پر ټول ولس باندې دوه برخو کې غږ کوم. یو د واکسین په برخه کې پولیو، یوازې پولیو نه، دا واکسینونه چې په کلینیکونو کې او لس ډوله دی، لس ډوله واکسین د ماشومان لپاره دا ډېر مهم دی چې باید ماشومان ته وسي، ځکه موږ په الحاله د تیر راپور موږ اویا مریضان خالي د شری بستر کلینیکونو کې درلودل چې دا یو قسم ډیروالی دی. که هیوادوال دغه د شری واکسین او نور واکسینونه پر وخت وکړي او نو عمومي د موږ به نور خدماتو ته لاسرسی زیاتې ډېرې ساري ناروغۍ چې د بل څخه نقلیږي، د اسهالات ناروغۍ دي، شری دی یا دا دی، دا د واکسین په واسطه کنټرولیږي. که ممکن زموږ معافیت د ټولنې لوړي نو بیا به موږ هغه تخصصي خدماتو ته ډېر لاسرسی ولرو پر ځای چې په هغه مریضیو چې هغه په واکسین کنټرولیږي په هغو مصروف اوسو. او دا ځینې وخت یو فاجعه هم رامنځته کوي، مثلا ډېرې ساحې په یو پرانیسي او مصارف دغه هم زیاتوي، د پرسونل وخت هم ضایع کوي. نو هغه شی چې ډېر وسا کېږي که دوی وکړي ام به د دوی ماشومان سالم وي، ام به د صحت سره یو قسم کومک وکړي نور خدمات دغه دغه رقم. دومه موضوع د سوی تغذیې اړوند چې په هلمند کې ډېر ماشومان اخته دي، اما اکثریت عامه پوهاوی د خلک نه لري. مثلا کور کې شیدې لري یا ګی لري او دغه رقم لوبیا لري، هر شی لري، خو بیا ماشوم غوا لري په کور کې یا ماشوم سوی تغذیې. په دغه برخه کې باید مندې وپوهول سي چې مثلا دوی باید دې ته فکر وکړي چې په کوم کور کې چې د غوا شیدې په هغه کې مثلا اګۍ پیدا کېږي، په هغه کې هر څه لوبیا پیدا کېږي، هر شی پیدا کېږي. ماشوم یوازې دا نه دی، زموږ یو ټولنې دا رواج دی چې یو قسم جالۍ بسکوټ دی یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، بیا ماشوم سوی تغذیې حالت ته ځي. نو په دغه برخه کې مو دا مهم د ډاکټرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې هغه مندو ته هغه غذا ور وښیي. موږ یو خپرونه هم په دې برخه کې وشروع کړې ده د راډیوګانو د لارې څخه چې خلک پوه او دوی هم باید ټولې مندې په دغه سر خلاص کړي چې ماشوم یې سوی تغذیې حالت ته ولاړ نه سي، کومه غذا باید ورکړم، کوم مشکلات باید حل سي. بالکل. نو ډېره زیاته مننه رئیس صاحب چې له موږ سره مو په دې ځانګړې مرکه خپرونه کې خپل د ریاست اړوند مهم معلومات شریک کړل. خیر سي، مننه. یو بل خبره چې د هیوادوال لپاره باید وکړم په سر کې د 6 کال لپاره چې د هلمند لپاره غټ پرمختګ دی او هیوادوال ډېر ستړي وو، هغه د سي ټي سکین پله کېدل دي چې مخکې به موږ یو مریض د دې ځای کندهار ته وړي. الحمدلله د هغه هماغه اسمنټ سوی دی، کار خلاص سوی دی چې دا به د هیوادوال لپاره یو غټ پرمختګ یې. اما اقتصادي مشکلات ځکه یو سي ټي سکین په 8000 نه زره افغانۍ کې، خصوصا هغه مریضان چې په ټکر کې سرخوش سوي، مخکې خو شخصي هم نه پیدا کېدی، موږ په امبولانس کې وړی، خو اوس الحمدلله دولتي خدمات شروع کېږي. ډېر ښه زیری دی، ډېره مننه. لیدونکو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر اوسه مو زموږ خپرونه کته او اورېده. تر یو بلې داسې خپرونې چې زه نعمت الله همت مو خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر ستر څښتن ته لاس سپارم. ښه وخت ښې چارې د الله په امان.